لیدونکو سلام ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. موږ د سرپوښ بازار ته روان یو. دغه بازار مو د کندهار ښار دننه موقعیت لري. په دې بازار کې نو ټول تاریخي او کلتوري او دودیز توکي پلورل کېږي چې جامې او څپلۍ او د دې ترڅنګ نور هغه پخواني کوم دود او فرهنګ چې هغسې توکي پلورل کېږي او اوږده تاریخي مخینه هم لري. نو ورځو هلته تاسو ته د دغې بازار تصویر هم وړاندې کوو او خلکو سره هم خبرې کوو چې دلته څه پلورل کېږي او کوم توکي ډېر اخیستونکي لري. نو تاسې راسره دا خپرونه وګورئ او تر پایه راسره مل پاتې شئ. د کندهار سرپوښ بازار، دا بازار د احمدشاه بابا په دوره کې یو څلور لارې ته نږدې جوړ شوی او چې هغه وخت یې نوم چهارسو په نوم یادېده. خو بیا وروسته چې کله دغه بازار سر وپوښل شو نو د سرپوښ بازار نوم یې ځان ته غوره کړ. په دې بازار کې د کندهار ولایت دودیز توکي، خولۍ او جامې، د دې ترڅنګ نور هغه ابزار چې پخوا استفاده کېدل هغه پلورل کېږي. ورځو د بازار ته نږدې ګورو، له خلکو سره هم غږېږو، دوکاندارانو سره هم خبرې کوو. تاسې راسره خپرونه وګورئ. دا د کندهار خپل تولید دی او یو دودیزه خولۍ ورته وایو چې دلته نو ډېر خلک استعمالوي. نو دلته لاجي صاحب سره هم خبرې کوو، ځینې معلومات به له ده واخلو د دغې خولۍ ته روان شو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. جوړ بخیر، صحت ښه دی؟ په خیر، مننه. تاسو ښه یې؟ آباد اوسئ، سلامت اوسئ، دغه خوشحاله اوسئ. د دغې خولۍ په تړاو باندې که معلومات راکړئ. دا خولۍ خو نو سلام علیکم، ما خو نو ستړي مه شئ، په خیر خیر اوسئ. دا خولۍ خو د دې جوړېږي نو د ډېره وخته څخه، بس دا مثال د افغانستان بیا د کندهار شی دی. یعنې جوړېږي د دې بیا داسې اطرافو ته، مثال کابل ولایت و داسې ولایتو ته دغه خلک یې پرسر کوي. نو جوړېږي د دې مثال د بیا په ښار کې جوړېږي. ډېر ښه. دلته دغه د سرپوښ بازار په تړاو کوم معلومات لیدونکو ته ورکړئ چې دا څومره وخت کېږي تاسې دلته دوکان کوئ، څه مو اورېدلي دي؟ دا وایي داسې یو لرغونتوب هم لري، یو لرغونی ښار یادېږي. دا خو نو سرپوښ بازار خو نو د احمدشاه بابا د وخت څخه دی، د سبا وخت کې جوړ شوی دی. او دا زه خپل دوکان چې کوم تقریبا زیات کوم 30 کاله 28 کاله کېږي زه د دې دوکان کوم، هم دغه شان خرڅوم. نو د احمدشاه بابا د وخت څخه جوړ تقریبا 280 او 300 کاله له زیات کم ونه کېږي، بالا به کېږي، کم یې نه کېږي. او دلته نور کوم داسې هغه خرڅېږي چې هغه د کندهار فرهنګ او دودیز توکي؟ مخاور خدا خلیان دي په سم مثال مزاري خولي دي، مثال د افغانستان شي چې د ګرځ دی بس کړه فکیږي صدري دي، مثال خولي بوتونه دي اساس چې استعمالي بس هغه شان ډیر شان دي له خرڅېږي. مثلا دغه خولي دي دا هم دلته جوړیږي او دې ځکه بل دا د په کندهار کې جوړیږي. په کورونو کې دغه کې دا سره کې دا کورو کې دا شی جوړي. نو بیا د دې ربړې به موږ د خپل بیان او د بیرات خلک دي، مثال یا د پخواني سپنجر خلک دغه کندهار خلک یا د کابل خلک دي، اکلات او بس ډیره د خو خلک په سر کې. ډیره مننه، خیر اوسئ. خالدونکو نو د ځینې خلک ورته
پانی وي او ځینې مختلف نمونه دي نو دلته یو دکان کې دي نو دغه سره خبرې کوو معلومات به تاسو ته وړاندې کوو. السلام علیکم. علیکم خدای مراولي جوړ په خیر سات خده په خیر مننه کینه دلته راځه نوم دی واخله راته نوم یې عبدالولي دی سالي ورور او د امریکا کنداري کندارم د نایچار ولایت نایچار خاډر څومره وخت کېږي چې د دکانداري کې دلته تقریبا د 40 کال کېږي ډیر عمر دی نو دغه د سرپوخ بازار په تړاو کې لیدونکو ته وایي معلومات ورکړي کدر سره دي د سکه سرپوخ بازار تاریخي بازار دی کنه پیړۍ ختمې شوي دي خلک پکې او دا چې ورس نازه ټول دغه کسانو بچان دي مطلب د قانون د هر کس خپل قانون دی نو دا تاریخي مشایي د وخت یو د جامه ده کنه یو د سرپوخ بازار دی دا مهم برکه د تاریخي دی د وخت په دغه بازار کې څه خرڅيږي په دې بازار کې مطلب دا کوم شان چې ګوره د موچڼې خرڅيږي موچڼې تر حواله پوز دا موچڼې په دې پوز دا په خواني رواجونه دي کنه موچڼې او ځینې ورته پانی وای کنه نه وای شعب دا نو زنانې مره مردانې راوا او دا زنانې دي او دا زنانې دي دا به مردانې موچڼې ګوره مردانې دي دا په خواني دو دي کنه په خواني شي درځه خانو لیدونکو دا چې دا مردانې دي دا چې دی هغه موچڼې په خواني نه موچڼې به تړلې و موچڼې به په پاوې شخه شمله به مو شمله خدای دې راغله انا په خواني دوه څنګه ځخون کنه دا تا خپل به استعمال کړی دی په خوا د سکه دا خو مونږ استعمالو دا استعمال سی وی چې مونږ اوس نه استعمالو واجره دا ولې خلک نه استعمالوي اوس ځینې خلک استعمالي چې په شکه درد نه یا بل نه مطلب کنه یعنی د دې دغه د کلکی دي کنه کلکی دي چمړه د ټول چرم دی پوس به اوس خدا نرم شان او تل د چنه هغه می شي ولا کدي پوس به د سترګو د پاره ډیر شي نه شان کمزوري ښکارا کی بالکل او دا به قوي می شکی نه دا نشکیږي د قوي نو یعنی اوس د سه په خوا پر کم باندې بازار نشته دی کم بازار استا په خواني خلک اوسم په فقيه د دې خوان دي دي هغه اوسم په فقيه بل شي نه په فقيه اوس به اوس دا نه کان ځوانان چې بوز بیا هغه په دې نه دوی په خې دی کې خوږي هغه په دې نه پويږي هغه وای بوز به دا چمپلي ودا شان په فقيه نو لیدونکو ته څه وایي دغه د خواني فرهنګ او دود ساتلو لپاره هغه ته به دغه وای چې وروره په خواني دود مپرېږدي کنه هغه کې خوانستا هغه کې سکون ستا هغه کې ارسستا بوز اوس دود کې څه شته یار خپل سوچ په خواني دود ډېر خوندونه دي کنه اوس ګوره په لنګوټه کې خوانستا په شغټو جامو کې خوانستا په غاټه ډره کې خوانستا کنه دا شان چې وروره پوز به دا خوندونه لري په هم خدای خوشاله کیږي هم رسول خوشاله بالکل په خو وختونو کې د سیو کنه چې دغه مثلا ځوانان بو هغه بلوت سر نه ګرځیدل بالکل خولې به په سره ولې کوم قتل کنه بالکل کوم مشر به چې ولیدوم نو بزر به خولې جب کې و برا به سب نو مشر په لږ سر نه دی ګرځیدل بار کچر کله ګرځي کنه دا اوس په چې د ځوانان چې وروره پوز به دا ډېر اوښ دي نه راځي د مشر دوته چې وګوري باید یو لسمونه ګوري بالکل حاضرانه نو اوس وخت کې خو ځوانان د خپلې نه پساري مثلا د تاسو سره اخیستون کې راځي درته کنه باید پر سره کې ځوانان چې دی وګوره خپلې ډېر استعمالي نن سبا اکثر ځوانان خپلې پسري او بیا دا شیشه خپلې دي مطلب د بشیر خان دی داس کمره پر بستا کوي واری بیا ګوره حاضرې خې خپلې لري په و نو ځوانان پر سري زیات زرونه خوشوي دي اوس او ان شاء الله الله مهربان دي دا څو وخت چې د کاروبار نو خدای مهرباني سوکه بیرته سمي ان شاء الله ډیر زیاته مننه خیر استاد خیر در کور دی آباد
السلام علیکم. سلام ستړی مو شي جوړ سره خدای نوم دې څه دی؟ نوم زبیب الله. زبیر الله. څومره وخت کېږي چې دلته دکان لري؟ تقریبا 4 کال کېږي 15 کال. 4-5 څو کېږي؟ 4 کال کېږي. دلته څه تاسو خرڅوي د کندهار هغه دودیز څه در سره خولۍ تاسو سره ډېر لیدل کېږي؟ او خولۍ د کندهار رواج رسم رواج چې دی د پښتنو ده. د خولۍ جي یا یکبۍ خولۍ جي یا سپینې میچړې خولۍ جي دا و. ته راځه کنه د لیدونکو ته لږ د څه تشریح کړه. زه به هم درشم. یو دا خولۍ ده ګوره دا خولۍ جي یا دغه سپینې خولۍ جي هغه نور کم خولۍ جي نور ډیزاینونه دې ته څه نوم اخلي دې خولۍ ته؟ دې خولۍ ته بکر خولۍ ویل کېږي. بکر و. څه خصوصیات لري څه دغه لري؟ خصوصیات دا دی جنس اصلي دی کار صفا دی نو کوم مشکل نشته چې په دې کې به نور کم څه کاپیان نشته هغه ارزانه دي هغه مثال کار کمزوري اندار کمزوري رنگ بایلي نور دا او جوړیږي هم دلته جوړیږي د نه پسند کې جوړیږي په پنجاب کې ښه یعنی دا د دې تولید نه دی نو د جزء تولید دی جزء تولید بیا هغه کندهاري جوړ دی خامخا د دې تولید راته وخایلودونکو ته چې د کندهار هغه بداش د جزء تولید به زه دروښم دا خو نه دی بیا هغه دا شی جوړیږي د یاس شته د جزء تولید دا شی چې جزء تولید و دا د کندهار تولید ها دا د کندهار نو لیدونکو د دې نورو کندهاري خولۍ ترڅنګ تاسو مخکې ولیدل نو دغه ترڅنګ داسې جالي خولۍ هم مونږ ورته ځین خلک ورته جالي وایي او ځینې نو نه پیغام شته ته په څونو مونږ یادېږي خدا خولۍ هم دلته جوړیږي هم د ځکه یعنی دا د کندهار بغه فرهنګ او کلتور هم دغه سي رواج دی نو دا خولۍ اوس خولۍ څنګه خلک اخلي کنه اخلي سي بازارونه څنګه دي د پخوا پر پټالاو سعودي خلک خولۍ سری اخلي ډیر خرڅیر او خولۍ لونګي د بعد د انسان خپل زینت دی و هغه د بس افغانان وس ډیر خولۍ ډیر سری په اند نور ولایتو به کندهار به ډیر خولۍ سری کندهار هلمند روزګان خلک ډیر خولۍ سری یعنی بازارونه خوشوي دي اوس وشسوي دي ډیر مننه خیر تشکر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. ساعت خدای. نوم دې لیدونکو ته واخله. احمد ضیا فضلی. احمد ضیا فضلی. دې خواته دغه کوم غاړي چې خرڅيږي کندهاري غاړي نو هغه خواته نه زو مهرباني وکړه. راځي مغال ته بلاړ شو لیدونکو ته ودا تشریح مو کې خیا فضلی صاحب نو څنګه دی بازارونه څنګه دي الحمدلله اوس د غاړه بازارونه شته د غاړه بازارونه نسبتا شته خو کلچر په کلتور کې چې بیا د غاړه بازارونه انشاءالله شته گزارې دي انشاءالله موږ دي دا هو کلچر کې درځي انشاءالله خیا ډیر او معلومات ورکړي چې دغه پلاس جوړول دغه سره کم دی کم ځانو کې جوړیږي تاسو ته سره کم راوړل کیږي کوم معلومات ورکړي عمومي دا خو د لاس غندونه دي دا پلاس جوړیږي چې دا زموږ خوندې جوړي چې په ډیر پروتو سیم کې پرچیږي مثلا خبر د کندهار په لوسالي کې لکه د مان لوسالي د شاخو کې هغه سره وي جوړیږي به درته موږ پر رسیږي هغه پلاس جوړي تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې هغه شپږ میاشتې وخت نیسي هغه راځي تر موږ پر بیا موږ نه راځي پلاس جوړیږي دا شي مثلا تاسو ته په څو در کې دا قیمتونه مختلف سره شغاله 15000 رواني 14000 رواني څنګه مناسب غاړه شغاله په 1000 رواني مشترکي به موږ په 1000 په 2000 به چې وتلي غاړه چې په شپږ مې په مې جوړي هغه به ډیر قیمت لري مثلا په 1000 په 3000 پیسې غاړه دی به موږ په تقریبا په مناسبه ګټه خرڅو به هغه اخري قیمت چې هغه بيخي دغه نم نور خنۍ
دا نه د انسان په کمال پورې فرق لري چې هر څونه د چا دماغ تیز هر څونه ښه ډیزاینر واچي غونې لوړ قیمت لري دا د الله د هیڅ کله د قیمت نه معلومیږي چې د انسان دماغ څونه تیز څونه ښه شي جوړ کړي څونه ښه ډیزاین جوړ په غونې مطابق به موږ قیمت ټاکو دا سیګار لاسه کوم په 25000 غوانه موږ رایسو بیا نو تقریبا په 6000 یا مثال خبرې په 20000 روپۍ به موږ خرڅو دی یعنی 12000 پورې مشته اتمنسته دا په کال په لس په 15 کال کې ونه دا شی وخیری یا په 2 کال کې ونه دا شی وخیری بیا موږ دا ترځ کوو او دغه ماشيني غاړي بیا څنګه دی د دې کیفیت څنګه دی ماشيني غاړه خو نو امید زموږ لاسي غاړه کاپیان دي چې ماشين باندې جوړیږي دا اصلي شی دی ډیجیټل شی دی ټیکنالوژي پرمختګ کړی دی نو دا چې یو شی د لاسي جوړیږي بیا موږ په کمپیوټر باندې هغه شی کاپی کوو په کمپیوټر کې ورکو بیا ماشينانه استه نو دا کې باندې کیفیت یې ښه دی مناسب دی ان شاء الله څوک چې کالي کې چکر کې په غون اندازه موږ غاړه ورته کوو چې په شوق په مربوط کار دی یو انسان څنګه خبرې 15000 وسنه لري 15000 پر غاړه باندې پلاستیک ګاڼ باندې ورکې بیا هغه مجبور کړي چې د غا شوق په دې کمپیوټر باندې مات کې په زر غوانی او په ول سغوانی او ته سغوانی کمپیوټر شی په موږ ورکو او غوند شوق یې غوند مبلغي او دغه دود او فرهنګ پاړه کوي څومره اوس خلک تر سره کوي کنه لمنځ تللی دی سره کم نه الحمدلله دا خو زموږ د پښتنو په رواج کې دا راځي دا تقریبا د هغو ډېره وخت راځي چې د پښتنو تاریخ دی چې خلک دي دغه غندونه د لاسي غاړې جوړ کوي کوم کې دا خو مشکل رواج دی چې موږ په ودو کې امید شي ورکو په ودو کې کله چې موږ ودی مثلا خبرې رواج دی چې دا زموږ ته موږ دا غاړه ورکو نو دا په داسې رواج به په شکل غلي انسان خبره ډېر وخت چې کار کیږي چې دا راځي او تر اوسه پر داسې کوم مشته دي کړي چې څوک وای دا نو نه بابا سو دی په دې کې نه وګړي د نسته پرمختګ لا کړی دي ځوانان شوق دي مثلا چې څونه چې شوق دي هغه کې خلک د غاړه ډېر شوقان هغه شوقي بس غاړه غني سي هغه دي د شوق شي دي بازارونه نه خشوي بالکل شدي ان شاء الله ته لیدونکو ته د سیاسونه مونیر واخله ورته وخایا چې قیمتونه سره کم دي هغه مو ګوري سايده بالکل مهرباني درتي لا تشيل اخلاص دا لاسي ګرانتي وو دا لاسي غاړه ده د دې قیمتونه سره کم دي د دې قیمتونه تقریبا 1000 غواني لازم په نصیب شي کړی دا 1000 غواني قیمت لري مکمل د لاس جوړ دي سونه شته کمال د جدي سیم سره خبره سونه صفه شي جوړ کړی دي بالکل د انسان دا څه خدای شي وزي تقریبا دا جوړه سره درې میاشتې تقریبا وخت شي نیول دي درې سره مشه دا شي وخت نس چې جوړوي او د دې دا ټوټه بیا څنګه خی کنه بالکل شته خلاصي کاندي څوک لزر 2000 پر کینو پر کمزوري کله شي نه جوړیږي په کمزوري شي جوړیږي نو دا ګر پلاس شي داسې پر خوندوره ته خبرې جوړیږي چې خراب نه شي دا چې خبرې غاړه سور څنګه سور او دا بیا لستونه سور نه ته سور دا بیا لستونه بالکل لستونه کې نشي بل کم ډیزاینونه مختلف شي دا بل ډیزاین دی پکې کې غاړم دا دا بیل ډیزاین دی و نو دا غینه نسبت یو څه غټم دی کنه لږ څه غټم د مثال خبرې نور ډیزاین هم خوندور ډیزاین دی نو ډیزاین دی دا به نو شي نوې کلر نوې ډیزاین او زدي ترڅنګ د ماشيني کوخه چې هغه سره کم دی مثلا د دې او هغه ترمن څومره فرق ته ما ماشين کې دا غلا جوړ کړی دا ډیزاین دی اتمن لاس خو فرق لاس اتمن پاکستان انسان خبره دا بازار تخلاص کم یو ګوره دا دا نو ډیجیټل شی دی او دې شی دی چې فاشنان باندې جوړیږي دا به کمپیوټر دی مثلا کمپیوټر باندې جوړه شوی دا غواړم نو په کمپیوټر کې الله تعالی شي بالکل نو لیدونکو د دې او د دې پلاس جوړ شوی ترمنځ یعنی ډیر زیات توپیر دی ځکه کده دې تکو ګوریم نو اتمن یو څه لکه کیفیت د دې نه کمزور دی خو پلاس جوړ شوی دغه چې دا بیا د نرم معلومیږي او د دې چې بیا د نو شخواله لري او د دې ترڅنګ دغه څادر اچولم دام د کندهار د خلکو یو فرهنګ یو دود دی او دام د کندهار د خلکو فرهنګ د شی راځي مثلا خبرې د بټاور سره شي او کې دا د سیګاړه دي چې د بټي هم ور سره راځي یعنی غاړه لستونی او د بټاور سره یې سټان مو ورته وایي چې زمان د پاره د شي کاریش زمانه ډیره غونډي د بټا د ځینې خلک به ساده د بټي شوکي د بټي شوکي غاړه نه ونی ساده د بټا پروژه کې او کې دا سین اب نکي پوښتنه خلک مثلا خبرې ده چې غاړه نه غونډي بس د بټا ور سره پر سره بس
خوند ورکوي. او یعنی زمان داسې دغه نور ساده جامې بن دلته نه شوي. زموږ په پښتنو کې دغه یو رواج مثلا خبره چې د واده په شپه باندې د خپل خامخا غاړه غونډي غاړي او دوپټه ولستونی یو سره مثلا خبر دغه بیا دی زموږ په رواج کې دا شی راځي حتمن به یار زوم دا شی باید واغونډي او که چیرته وانه غونډي به شروانه غونډي داسې امکان نشته دروسه ما خو نه لري دروسه دا شی نه دی چې زوم راغلی او دا شی نه ایت په نس شی باندې خامخا دا شی کې کبيخي او څوک یې اقتصادي حالت بيخي خراب به په کمپیوټر کې موږ داسې یو طریقه ورته برابر کړی ده چې ګرد یو څه شی موږ کو په کمپیوټر بالکل او دا نور ولایتونو تم تاسو لیکتوي د سی د افغانستان مسلور دي شولې ته د ورستاو خو الحمدلله کارګو ویره وتلې ادرس را کې او یا نور د سی عمده خرڅول تل خلک د نوري کنه عمومي کندهار داسې یو ځای دی چې د جې شانو مرکز دی که خولید که غاړې دی د مرکز دی عمومي د کلتوري شانو مرکز کندهار دی دا شی ټول مکمل به کندهار کې نو پکې موږ خپل د فروشي د جې شي درو د مکمل لا صغار چې موږ راځي موږ هم د فروشي باندې خرڅو دایرات او هم داسې پرا او دا خاطر موږ په د باندې خپل ګراکان لرو بس هغه راځي به تا غاړې موږ خوري ان چې هر ځای په کابل د خپل موږ هم د فروشي باندې دا شی درو اورې بس خلک خوشي اورې خلک اغوندي دې ځای په د باندې زیات ډیره مننه تشکر خیرس سلامت اوسه لیدونکو دا نو د لاس په هنر باندې په لرو پرتو سیمو کې په کلیوالي سیمو کې میرمنې دا غنډیو بیا دلته نو بس بازار ته وړاندې کوي نو لموږ سره ناس کس سره غږیږو د بلومړي ځان نو پیژنې نوم دی زما نوم محمد اسلام سالم دی دلته دغه کوم غاړي چې په کلو باندو کې جوړیږي او دلته تاسو سره وړي دا په سره خمیر وړي تاسو ورته فرمایش ورکوي کنه غوي په خپل ډیزاین دغه شی غاړي چې دی شیخانونه د مجرکو په خپل فرمایش باندې ټیکا مجرکو ډیزاین مشوره چې به دی جوړي دا رقم کې جواب اکثره چې مناسب شانه به دی په کورو کې جوړي به را بس خرڅي بازار کې دا رقم نو دغه مواد بیا څنګه کې اقدام تاسو سره ورکوي کنه هو د ټیکا او ګټکان مشپل ورکو ځکه اصلي ټیکا ورکو اصلي ګټ ورکو چې به سبا ورځ کم نه خو سپیدا نه کی دا شی تر ټولو جګي بای والا څومره دی جامې چې مثلا یو غاړه سو غخلي چې اخري قیمت یې ماغه چې هغه نه لوړ نه در ټولو جګي لرم مش په لاسه خان کې د ونیم زره سنیولې به در 2000 غانه پورې در 2000 پورې جګي خان نست هغه درجه نه درغه جګ نست هغه به یو رقم صادر والاسته چې هغه به تور په تور کې جوړیږي هغه به ډیر قیمت دي 15000 افغاني 15000 بله هغه به پټو غاړو لستونی مکمل سیټ دي هغه سره به صادر او هر څه صادر ور سره د صادر په خاطر دونه قیمت دي او بغیر نه صادر چې دي تقریبا در 2000 پر غاله درجه خن مجلرو یعنی تاسو سره وسه سنې مغه د 15000 والا چې لیدونکو ته وخایسته هغه ما سره ستا ته راوخه لیدونکو ته وو خایو اسمع وقنا غدا ها ډېر خډه صادر دي د لستونی دي د خندي ها د دې یعنی 15000 افغاني 15000 افغاني قیمت لري او د تقریبا د صادر سره په 2 کاله جوړیږي 2 کاله وخت نشي چې دا جوړي خو ډیر وخت دی دونه وخت نو اوس 15000 افغاني نه یعنی 400 پیسې پر یاد کې پر لږ دي دون زحمت ډیر کم دي ځکه چې یو 2 کالو کې نو بس د سوي هغه د تقسیم کې نو د کال څومره راځي بخي یعنی کله ورځې پر پروژه تقسیم کې بخي چي نه پاتې هیڅ هم نه کیږي بالکل واقعا چې زحمت زیات او هغه خلاص تعبت pero para eu era نه خنده ډیر خاصه ډیزاین هم دی ډیر
په تکلیف جوړ شي په دې کې ماته د چې د سپین دوغ پر رنګاتي کا باندې ډیر زور غواړي ها ها په دې خاطر هم قیمت جوړ جوړ کا به چیرې پر دې رنګ دوغ خو سي به دونه قیمت نه لري به ارزانه دي سپین دوغ چې دی هغه خیرنیږي په دې خاطر باندې نو ځکه په ډیر وخت باندې جوړیږي چې د سفر اوزي به قیمت یې زیات د خنسو د لستونیس ولا دا نه سوري د لستونیس شغالي سره جوړه بل لستونیس او ده به ساده ده به مکمل سره لونی متره بس نو هر شی چې زحمت زیات وباسي نو څه شي تولیدي او شک بالکل ډیره مننه خیر اوسې کور دې آباد سلامت لیدونکو نو د سرپوخ بازار په څنګ کې دی خواته نو بیا دا دکان کې نو دلته دغه کوم څه تاسو ګوري دا بیا د کوچیانو مربوط کېږي یعنی هغه د کوچیانو چې خپل ودونو یا د سنورو مراسمو کې به دغه څه استعمالول د دې کې اوس دغه ټیکا ورته وي او ځینې نور ابزار دي چې دا ټول د دوی مربوط کېږي نو دکاندار سره خبرې مکو چې ولر معلومات به مرته راکې مهرباني نوم دی السلام علیکم نوم منیر احمد دی نو دلته تاسو دغه دکان کې موږ ډېر څه ولیدل چې فانی اثر ودا د کم ځای نه راوړل کېږي بالکل دا ګرد چې دا ګرد کوچانه شاید نه دا میلونه چې د لاسمندونه دي او مثال لکه منطقي دي دا رقم ګرد رقم پر رقم د کوچانه شاید او مې کوچان راوړي هم بیرته کوچانه څخه رانیسم ها یعنی راوړي خرڅي مو بیرته اخلیم دي بالکل اوس څنګه اخیستون کې زیات شوی دي کنه د کوچانو و خامخا بالکل نه دا خو ځینې داسې چې مثال څوک مو کې د لیر انیسي یو ځای مې په ولماري کې یوځي و داسته یو شی د پارنس اوس لکه د نور چانچ به دي لکه ګډوي دي د شی د مثال دغه رقم پر رقم په خو د مثال دغه مرتستغه د شوروا کټبي د پکښې کې ان شاء الله معلومیږي دا رقم پر رقم شای نو خامتنی خلک به داسته ولماري د پاره غواړي دلته توري جوړند دي دا مغه پانی ځینې دا رقم یو څوک د یو ډیکوریشن د پاره غواړي چې ځای مې کشیر دی ډیره مننه خوشاله اوس ډیره مننه کور او لیدونکو تاسو د سرپوخ بازار داخل کې خبرې د خلکو واوري او د دې ترڅنګ هغه څه چې دلته پلورل کېږي او په دې وسه کې د خوشاله پدې دي چې دغه د بازارونه راخښ شوي دي په خوانه نو په دې هم زیات وخت ځکه چې د خولې استعمال هم د خاپو پرتله زیات شوی دی او د دې ترڅنګ د غاړې جامو چې کوم دی هغه هم د خوانه یو څه زیات شوی دی نو تمه ده چې تاسو د خبرونه را سره لیدل وسی تر بل خبرونه چې جاوید رازمند او د خبرې په برخه کې سید قضاوت موسمي تاسو قدرانه چوپړ کې ځری ومو ته اجازه راکړي هر چیرې چې سه خدمات اوسې د خدای پامان